اوس چې موږ یو شریک هم پیدا کوو دی پیږي چې د ده لپاره مزیت ده. افغانستان د دې ټولې منطقې لپاره بهترین مزیت لري د دې ټولو همسایه‌ګانو په شمول د هندوستان او پاکستان او ایران د دوی لپاره. نو د فولاد مزیت کې چې ایران له موږ سره ګډېدای شي دا یو پریکټس ده. دا داسې نه ده چې ته وایې چې ایران موږ ډېر ښه خلک یو ته راسه شریک سه او په موږ اعتماد وکړه موږ رښتیا وایو ایمان ډېر قوي ده نو ته راسره شریک سه. نه په دې باندې نه کېږي. هلته ته د فولادو په بیه کې قیمت ورکړه چې پرون مې په 100 روپۍ خرڅول تا ته یې په 50 درکوم نو شریک سو. دا مې ساینه کې چې لکه دا موږ له چین سره چې کوم کار کوو خو دغه امتیاز ده چې موږ یې ورکوو نو دا کار هم زما په نظر تر یو حده روان ده. نو ته باید ولټوې ته باید په د فکر په اتاقونه ایجاد کې اول د فکر اتاقونه ایجاد کې ډېر د فکرونه بند نه کې بل د فکر په اتاق کې برنامه ورکړه ستراتیژیکه مثلا د ستراتیژیکه مطالعاتو دفترونه د دوی نه ته کارخانګي واخله